سورة نحل آیت نمبر 81 82 او 83 په دې آیاتونو کې نور دلایل ذکر کړي چې الله تبارک وتعالى په انسانانو په منګ او تاسو باندې کم نعمتونه کړي دي احسانات یې کړي دي هغه ذکر کړي من جمله په هغه کې الله فرمایي وي ما چې څه پیدا کړي دي په هغه کې مې تاسو ته د هغې نه سوري پیدا کړي دي ګرمي ده د سوري نعمت به انسان ته پته لګي چې په انور کار کوي په انور سفر کوي په انور باندې تک کوي په انور باندې چې کم دی نو د هغه څه ضرورت پیښ شي او واپس سوري ته راشي نو د سوري د نعمت نه به خبر شي چې سوري دا د الله تبارک وتعالى څومره لوی نعمت دی الله وی ما چې څه پیدا کړي په هغې کې مې تاسو ته سوري پیدا کړي عرب ګرم ملکو او ډیر زیات سفرونه پیدل او په اوښانو باندې نو د سوري نعمت هغې پیژندلو اوس ګرمي ده منګ او تاسو هم د سوري نعمت پیژنو دې وخت کې چې سوري څومره لوی نعمت دی ته حساب وکړه سړی په دې لار را رواني که نه نو د دیوال دی سوري ته داسې غلی غلی کېږي چې دا سوري نه وي نو بیا به څومره تکلیف وي سړی کار وکړي پټي کې بیلچې ووي او بیا راشي او د ونې سوري ته ودرېږي نو الله تبارک وتعالی د ونو د دیوالونو د کوټو د دې نه چې کوم دی الله تبارک وتعالی د انسان دپاره به طور فایده سوري پیدا کړي دي دا ټول د دې دپاره دی په دې په آخر کې نتیجه مرتب کوي چې اوس خو ومنه اوس هم الله نه مني والله الله غذات جعل لكم چې پیدا کړی دي ستاسو دپاره مما د هغه څه نه خلقه چې هغه الله پیدا کړي دي سویلالن سوري دویم الله وی ما په غرونو کې تاسو دپاره سورنګونه یو خو هغه پخواني امتونو به غرونه سوري کول یو اوس موجوده حکومتونه غرونه سوري کوي او دا کوات ټنل دی او دا چې کوم دی نو د چترال ټنل دی او دا نو دا څومره لوی نعمت دی دکه شانتي سورنګونه الله تبارک وتعالی قدرتي په دې غرونو کې کړي دي او کومو علاقو کې چې غرونه دي عربو کې اکثر غرونه اوچ غرونه شپه به ورباندې راغه چرته به یو غار ته ورننوتل او باران باد سیلې طوفان زول به راغی چرته به یو غار ته ورننوتل مجاهدین لګیای جهاد کوي او په یو غار کې د شپې پناه واخلي اوسېدل یې ټول په غارونو کې وي هغې ته چې کم دی نو کین وی جمع اکنان راغلی ده وی کین هغه سیس ته وی کم یو سیس چې په خپل ځان کې بل سیس پټی اکه ته چې کم دی نو کین وی نو د غرونو هغه غارونه څوک ورته سمستې وی او غارونه سورنګونه الله وی دا درته ما پیدا کړي دي پخوا به خلکو هم په دغه غارونو کې پناهګانې اغشتلي واقعیت مشهور دي وجعل لكم او پیدا کړي دي الله ستاسو دپاره من الجبال د غرونو نه اکنانا سورنګونه وجعل لكم الله پیدا کړي ستاسو دپاره سرابیل کمیسونه سرابیل کمیس ته وي او سراویل چې دا با په وو سره بدل شي نو سراویل بیا پرتوک ته وي الله وی ما کمیسونه ستاسو دپاره پیدا کړي دي ولی الله تبارک وتعالی پومبا په پټو کې را زرغونی د باران او د اوبو په ذریعې سره د هغې پومبې نه په کارخانو کې بیا مختلف قسم کپړې جوړیږي پرون تیر شوي ابل رس سبق کې چې الله د وړې د ګډانو او وړې د اوښانو نه الله تبارک وتعالی تاسو دپاره او د سرمنو نه ستاسو دپاره چې کوم دی نو لباس جوړی سیزونه جوړی نو دکه شان د هغې نه او د دې نه د دې پومبې نه د مالوچو نه د دې نه چې کوم دی دا کپړې دا سیزونه ترې نه جوړیږي الله وی دا به طور نعمت بیا قمیص یو هغه وي چې انسان د ګرمۍ نه بچ کوي
ځکه چې ډایرک نور په جسم لګي نو جسم خرابوي، جسم ته نقصان ورکوي. او چې د پاسه په کمیس راشي، کپړه راشي، منګه ګورو که نه چې پر انور باندې سفر کوو د سر د پاسه رومال کیدو، د سر د پاسه صادر کیدو. ولی چې ډایرک د انور پر سر باندې لګي نو دا تپ چې کم دی نو زی دماغ ہوتا نو انسان ته نقصان ورکوي. الله وی ما درته چې کم دی دغه کمیسونه چې بچکی تاسو د ګرمۍ نه، د یخنۍ نه بچکی، خو یخنی یې ذکر نه کا. ولی قرآن اول نازل شوی عربو ته، اولنی مخاطبین عربو کې یخنی د نش برابر ده، کمه ده نو د نش برابر ده. نو هغوی په دغه نعمت ډیر نه رسیدل، نو هغوی دې اکه ذکر کړلو، وګرنه د یخنۍ نه بچ کوي. لکه اوس ګرمي ده، اوس په دې ګرمۍ کې ته یو سړي ته ووې چیرې ما چې کم دی نو خو بهترینه کمبل د دوبۍ نه راغوښتې ده او بیګاله چې ما سره پاتې شي نو هغه به در باندې واچومه او ښه بهترین آرام به وکې، نو هغه به په دې نعمت او په دې اکرام باندې ونه رسي، ډېره پی به نه شي، ډېر په خبره ورسېدې. او که ته ورته دا ووې چې ګرمي ده او بیګاله ما سره پاتې شي، ښه بهترین نوې سپلیټ مې اغوښتې او بجلی مې ورته ښه ډایرک چې کم دی نو لګولې ده او بس کمرې ښه یخه کړي، نو به په دې نعمت ورسي، پوی به شي. نو الله تبارک وتعالی په نعمت باندې پویي. نو عرب په دې نعمت پیدل چې تاسو د ګرمۍ نه بچ کوي، تاسو د ګرمۍ نه. ځکه عربو کې د ډیرو خلکو کمیسونه نه، دا جسم به تک تور شوی د انور سره بیا جسم تک تور شي. نو دا ذکر کوي. یا دا صرف ګرمي یې ذکر کړله، ولی ګرمي د یخنۍ ضد دی، وبضدها تتبین الاشیاء. په ضد سره چې کوم دی نو شی پیژندل کیږي. سپین بالی پیژنې چې تور پیژنې که نه، رڼا بالی پیژنې چې تیاره پیژنې، یخني بالی پیژنې چې ګرمي پیژنې. نو چې یو دی وپیژنو بل به ورسره خامخا پیژنې، دا یو به پیژنې په دې چې بل به خامخا پیژنې. نو دا وایي سرابیلا چې کوم دی نو الله پیدا کړي دي کمیسونه، تقیکم الحر چې تاسو بچ کوي د ګرمۍ نه، وسرابیل او داسې کمیسونه هم پیدا کړي دي الله تقیکم بأسکم چې تاسو بچ کوي چې کوم دی نو ستاسو په جنګونو کې. په هغه زمانه کې زغرې وې، زغرې د اوسپنې نه به یې جوړولې او هغه به په جنګونو کې اچولې، نو غشي او توره د هغې ګزار به یې منې کولو. په دې زمانه کې هغې ته پروپ وایي، پروپ جاکټې دي، دا د هغې هغه مثال دی. دا هم اکه سیز دی. الله وایي ما تاسو ته اوس داسې چې کوم دی نو کمیسونه، داسې جاکټونه دا مې درته پیدا کړي دي. دا ولې کذالک الله وایي دا د دې لپاره چې دغه شان یتم نعمته پورا کو چې کوم دی نو الله خپل نعمت پته علیکم پتاسو، الله خپل نعمتونه پتاسو چې کوم دی نو پورا کول غواړي. لعلکم تسلمون د پاره د دې چې تاسو چې کوم دی نو فرمان بردار او تابعدار شئ. یو معنی دا چې تاسو غاړه کېدئ، تاسو تابعدار شئ. ولی چې انسان په دې نعمتونو پیشي نو کله چې یو انسان په تا باندې نعمتونه کوي، ستا منعم دی، نو منعم علی د منعم تابعداري. تاسو ګورئ نه څوک چې په دې معاشره کې چا سره څه خیر ښېګړه کوي نو چې هغه ورته کلم د څه کارو وایي، کلم، نو بیا په هغه وخت کې چې کوم دی نو څه وي هغې تابعدار وي. نو الله تبارک وتعالی وایي چې ما په تاسو دونه انعامات کړي، زما تابعدار شي. دویم د تسلیمون معنا ده چې تاسو اسلام راوړئ. کله چې انسان په نعمت پوه شي او نعمت وګڼي نو د هغې نه پس د نعمت شکر وي. او شکر دا دی چې انسان چې کوم دی د الله د الوهیت، د الله د تابعدارۍ، د الله د بندګۍ د هغې چې کوم دی نو منل وکړي، هغې ته ایمان وایي، غاړه کېږدي هغې ته ایمان وایي. نو اسلام هم ته مراد دی. لعلکم تسلمون چې تاسو مسلمانان شئ. فإن تولوا دا دویمه معنا ته نه مراد واخله چې تاسو مسلمانان شئ. کلام بل خوا واړلو، تسلی ورکوي پیغمبر ته، مه خفه کېږه، ما خو دوی ته دا دومره نعمتونه ذکر کړل، دا مې ورته پیدا کړل، دومره نعمتونه مې پې وکړل، ما وی چې دوی مسلمانان شي، بیا هم دوی نه مسلمانان کېږي نو ته غم مه کوه، ته خفه کېږه ما، ته فکر مه کوه.
که دی مخ اړی نو ستا کار دی دعوت تبلیغ ته رسولو کا ته خبره بیان کا ته خپله غاړه خلاصه کا د دی نه بېغمه شه که دی ومنله فایدې دی ته ده که وی نه منله ما ته را روان دي ما ته به راورسي ما ته به راشي زه به په انما علینا الحساب زمونږ باندې د دې حساب دی حساب به ورسره بیا مونږ کوو نو دا ذکر کوي او که دا دویمه معنی واخلي چې دی دا لومبنۍ چې مونږ کومه وکړله چې دی غاړه کیدي نو که دی غاړه کیدي د پاره د دې چې دی غاړه کیدي تابعدار شي فإن تولوا که دی د غاړې کې ښودونه مخ اړوي نو ته مه خفه کېږه ستا خفګان ته ضرورت نشته په خبره ورسلي فلعلک باخع نفسک ته خپل ځان کیدی شي چې دی پسې په غم کې هلاک کې او ځان چې کم دی نو ځان ته نقصان ورکړي خو خفه کېږه مه په دی باندې ولا تحزن علیهم فإن تولوا کچری دی مخ اړوي فإنما عليك البلاغ المبين نو پس بشکا پتا باندې ښکار رسول دی ښکار تبلیغ دی تبلیغ بخکاره کې ګوره دی بلاغ سره دی تبلیغ سره د مبین ټکی الله وروړي ارزه کې د دې مبین ټکی مقصد او مطلب دا دی چې تبلیغ بخکاره کې تبلیغ با ښکاره معنی دا ده چې خبرې به صفا صفا کې خبرې به ټول ښکاره کې پستی پستی خبرې به یوازې نه کې بالکل به حق او هغه چې کم دینو منکر بم د هغې نه به منع کولم کې او چې کم دینو معروف ته به رابللم کې دواړه به کې نو بوسو کې به اوبه نه بوځي بوسو کې اوبه لکه نن سبا اکثر خلک داسې چې کم دینو د دې خبرې پرچار کوي چې دا ارس الله پیدا کړي دي زو ته الله پیدا کړي ونی بوټي الله پیدا کړي دی ته توحید پل ربوبیت وای د دې نه هیڅ چا انکار نه کړي قرآن کې دي ولئن سألتم کته د دینه تاسو کې من خلق السماوات والارض دا ځمکه او اسمان چا پیدا کړي دا ونی بوټي چا پیدا کړي زو ته چا پیدا کړي ليقولن الله دی به وی دا الله چې بیا ورته راشه عبادت د دی یو الله وکا سجده دی یو الله ته وکا منخت د دی یو الله په نوم وکا منځ دی یو الله ته وکا روزه یو الله ته ونیسا زبانی عبادت یو الله ته وکا بدنی عبادت یو الله ته وکا مالی عبادت یو الله ته وکا دی بیا دې ته تیار نه دی ولی ایت توحید په الوهیت وای دام به ور سره بیانې توحید په ربوبیت سره به توحید په الوهیت بیانې دا ارس الله پیدا کړي نو اخر کې به پیدا نتیجه مرتب کې چې د عبادت لایق هم څوک دی الله دی عبادت بم چاته کې الله تا سجده بچاته کې الله تا دعا برچانه غواړي د الله نه بچي برچانه غواړي د الله نه شفا برچانه غواړي د مرزونو د الله نه دا به مرتب کې همدغه وجه ده چې ته به ګوري وخت په تبلیغ کې لګي لیکن چې ضرورت ورته پیښ شي د بچو غوښتو د پاره به بیا بابا پسیزي بابا له مزار لبزي په خبر ورسېلی دکا نو دا ولی توحید په ربوبیت ویل دی توحید په الوهیت نه غریب نا واقف دی توحید په الوهیت با بیانې زکه ور سره مبین ټکی وروړي ښکارا بیانو کا ارس ښکارا کا سړی ته ودام وی چې تا کې دا ناروا ده دا بنکه په خبر ورسېلی دا ناروا ده دا بنکه په کې به وبنا چې په خبر ورسېلی ګډون بنکه ملاوت بنکه فراډ بنه کې دوکا بنه کې د دروغو قسمونه بنه خوري ناب تول کې به کمی نه کې دام به ور سره بیانې یعرفون نعمت الله وی دی پیجنی دا الله نعمتونه ثم ينکرون او بیا منکار کوي ګوره دا الله نعمت پیجنی کته تاسو کې دا الله نعمت پیجنی یرجی بس دا الله ډیر لوی فضل دی سری گاڑی راکڑی دی کور راکڑی دی ارسی راکڑی دی تبا کې سکے دا اللہ دا پارا گیره دی نه دا پریخی منز نکے روجننی سی زکاة نور کے ذکر نکے حج نکے عمرہ نکے غریب سر مرست نکے جہاد کے امداد نکے نور مدرسو سر جماعت سر امداد نکے دا اللہ نعمت منی خو نور انکار کئی نور سکئی انکار کئی یو دا دی مطلب دا دی
د الله نعمت منی ګڼي پیژني چې او دا د الله نعمت دی خو لیکن په عمل سره انکار په ژبه اقرار کوي وی دا را باندې د الله نعمت دی بچی را کړي دا را باندې د الله فضل دی مال دولت را کړي کور را کړي دی دا را باندې د الله فضل لیکن په عمل سره انکار کوي په عمل سره څنګه انکار کوي عمل یې د شریعت نه خلاف دی عمل یې د دین نه خلاف دی دویمه معنی دا ده پیژني چې دا د الله نعمت دی دا د الله نعمت دی بچی چا راکو الله شفا چا راکا الله مال دولت چا را کړي الله صحت چا را کړي الله دا ټول فضل را باندې چا کړي الله لیکن ثم ينکرونها بیا انکار کوي مفسرین فرمای نسبت غیر الله ته کوي نسبت غیر الله ته کوي دا خو جی چې بابا تعویذ کو بابا چوفو کو بابا مال قدم کا مزار تلالم پیر بابا تلالم کاکا صاحب تلالم دکا دی ته ویل کیږي ثم ينکرونها دریم داري پزړه کې منی وجحدو بها لیکن انکار ور سره کوي په جبا زړه کې منی چې دا خدای الله دی لیکن بطور ضد بطور عناد بطور دشمنی بطور نفرت په جبا باندې انکار کوي سلورم داري چې په جبا اقرار کوي په زړه کې انکار کوي ایته په اخر کې اشاره کړي چې اکثرهم الکافرون اکثر کافران دي اکثر په زړه کې انکار کوي په جبا وی دا جید الله فضل دی په خبرو سره تاسو بلیدلی په دکان لیکلي هاذا من فضل ربي دکان کې دنه سخر سي چرسه په دکان لیکلي هاذا من فضل ربي دکان کې سخر سي پاوډر آیس دکان کې چې کم دینو شراب خرسي دکان کې ناپ تول کې کمی کوي دکان کې پراټ دکان کې ملاوټ دوکا هاذا من فضل ربي په حرامو پیسو بنگله جوړ کړي پاسه پی لیکلي هاذا من فضل ربي په خبرو سره دا گاڑی به په حرامو غشتي شاته په شیشه باندې لیکلي دا د الله فضل دی دا د الله فضل دی دا نو نی پیجنی په جبه باندې اقرار کوي خو بزله کې خو منکر دی بزله کې منکر دی نو دا ذکر کوي یعرفون نعمت الله پیجنی د الله نعمتنا ثم ينکرون بیا انکار کوي واکثرهم الکافرون اکثر پکې کافران دي ډیر پکې کافران دي دا ټکی بار بار راځي دا بار بار راځي دا چې اوس راغی د شلو نه بزیات پیری دا چې کم دینو د تردیزه پورې مراغلی شلو نه زیات پیری چې اکثر کافران دي اکثر ظالمان دي اکثر مشرکان دي اکثر جاهلان دي اکثر چې کم دي منافقان دي اکثر چې کم دینو مرتدین دي اکثر چې کم دینو ناروا سلوک فاسقان دي اکثر چې کم دینو دروغجن دي دا ټول بار بار واکثرهم الکاذبون دا بار بار راځي نو د کم یو سیز منګه مور سره بار بار دا خبره کو چې اوس د کم یو سیز بنیاد او مدار په اکثریت ته ام بدک کشي وی کنه نو مدار په اکثریت د جمهوریت مدار په اکثریت ته چې کم طرف ته اکثر وی هغه طرف به کم دینو غالب وی هغه طرف به ګټلی وی نو دام نو لہذا جمهوریت هغه کفر دی الله دې عمل کولو توفیق راکړي